ژوند مې ستا تر نامزار دی پیغمبره، خو یو درد مې په زړه بار دی پیغمبره. چې نه ستا نه د مولا رضا پکې وي، قام روان پر داسې لار دی پیغمبره. د افغانستان د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو په سلامونو، مینه او درنښت مو هرکلی کوم. د څراغ ادبي او هنري خپرونه ده او په نننۍ خپرونه کې درته زه بهر علي منیب هرکلی وایم. په نننۍ خپرونه کې را سره د هیواد ډیر تکړه شاعر او ترنم ویونکی عمري پکتیاوال میلمه دی. د ژوند، شاعرۍ او بریاو په اړه به له ده سره غږیږو او دا به خپلې تجربې را سره شریکوي. تمه ده چې خپرونه را سره د پای تر شیبو وګورئ. پیل کې پکتیاوال صاحب ستړی مشي، ډیره مننه چې زموږ بلنه دې ومنله او سټوډیو ته راغلي. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منیب صاحب، تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او د څراغ ادبي خپرونې ټولو لیدونکو ته سلامونه، نیکې احترامات وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به. ډیره مننه. که راته ووایې چې ولې شاعر شوې، لاملونه یې څه وو چې تا شاعري پیل کړه؟ نو منیب صاحب، زما عمر ډېر کم و چې زما له شعر او شاعرۍ سره شوق و. نو کوشش به مې کوو چې یو شعر چې ولیکمه، خو وبه نه توانېدلم ځکه چې عمر مې هم کم و او درسونه مې کم ویلي وو. نو بیا مې ورپسې یو مشر ورشهید څه، هغه نه وروسته مې ورپسې بل ورشهید څه. نو هغه فراقت یې ډېر سخت و، نو ډېره سخته راته تمام وسوه د دوی جدایي. نو بیا به مې یو نیم بیت په خپل ذهن کې جوړو، کوشش به مې کوو چې یو بیتونه یا شعر ولیکمه. خو هغه رئیس بیا غزلې ولیکلې، حمدونه مو لیکل، ترانې مو لیکلې. نو دا وجه وه زموږ د شاعرۍ. له خپل مسلک یعنی له شاعرۍ څومره راضي یاست؟ له خپل مسلکه ډېر راضي یو، ځکه چې ځینې وخت د زړه هغه خبرې پکې رانغاړو چې هېڅ چاته یې نشو کولی. نو همدا وجه ده چې له خپل مسلکه ډېر راضي یاست. یوازې شاعري کوي که د دې ترڅنګ نثر هم لیکي؟ نه، یوازې شعرونو ته هم کار کړی، شعرونه هم لیکلي دي، نثر هم تر اوسه پورې نه دی لیکلی. د دې لامل څه دی ولې نثر نه لیکي؟ که څه هم ډیری خلک او ډیری په دې نظر دي د نثر پرتله باندې شعر سخت دی، خو ډیری خلک شعر لیکي، نثر نشي لیکلی. ستا په اند لامل یې څه شی دی؟ نو د چا له شعرونو سره شوق وي، د چا له نثر سره شوق وي. نو تر ډېر حده پورې زما شوق شعرونو سره ده او کوشش کوم چې نثر هم ولیکمه. انشاءالله دا مې اراده ده چې نثر ته هم کار وکړو، نثر هم ولیکو او شعرونه خاصې پسې پکې لګیا یو. او تر اوس مهاله پورې چې تا شاعري پیل کړې ده، شعر لیکي، چا هڅولی کورنۍ غړو مثلا ملګرو، نور دوستانو هڅولی او که نه؟ نو منیب صاحب، د پښتنو په ټولنه کې غوره او د قدر وړ شاعران لومړني وروسته ستایل سوي دي. نه ورته په ژوند چا دومره ارزښت ورکړی ده او نه چا دومره ستایلي دي. خو افسوس دغه ده چې د پښتنو په ټولنه کې د شعر لوستونکي بیخي کم دي، شوقیان یې بیخي کم دي. نو همدغه ادبي بهیرونه او همدغه ادبي کتابونه او همدغه ادبي ذوق چې زه شاعرۍ ته وهڅولم او تر اوسه پورې په شاعري کې لګیا یم. څنګه موږ کولی شو چې په ټولنه کې د شعر په ارزښت خلک پوه کړو؟ که څه هم شعر خپل ارزښت لري، خو په هره ټولنه کې سره توپیر لري که نه. په دې وروستیو کې که څه هم بهیرونه ډیر فعال شوي دي او دوی په ټولنه باندې او په شاعرانو باندې یو ډول اغېز کړی دی، ډیری خلک شعر اوري او شعر لیکي. د لا غوړېدا لپاره نور څه کول پکار دي؟ بهیرونه ډیروالی پکار دی که لا پالیدلي پکار دي؟ نو منیب صاحب، تقریبا دا ډېر وخت کېږي چې افغانستان د جنګ په حالت کې قرار درلود. نو ټولې خواوې په جنګ باندې سره مصروفې وي. نو چا دومره وخت شعر او شاعرۍ ته نه ورکړو. تقریبا چې دا څومره وخت کېږي الله تعالی افغانستان په فتحه باندې نازولی ده. نو د ادبي بهیرونه هم پسې ډېر سوي دي، الله تعالی دې نور هم ډېر کړي. نو د ټولو هغه ادبي بهیرونو ته مو ارزو دغه ده چې هېوادوال د شعر په ارزښت باندې وپوهوي. ته اوس تر اوس مهاله پورې څومره ادبي بهیرونو ته تللی یې؟ نو تقریبا تر ډېره حده پورې مصروفیات د هر چا زیات وي. نو د مصروفیاتو له امله ځینې وخت ملګرو مجلسو ته تللي وي، خو داسې
ادبي بهیرو کې ګډون نه ده کړی. که څه هم نو د خپرونې په دې برخه کې به یو ترنم درنه واورو، نو درانه لیدونکي به په تمه وي. رنځورې مې دې سترګې رنځور زړه له بېلتانه خوږېږې مې خوږه یاره بڼه له بېلتانه رنځورې مې دې سترګې رنځور زړه له بېلتانه خوږېږې مې خوږه یاره بڼه له بېلتانه بې دمه بې سکونه بې راحته بې دلبره بې دمه بې سکونه بې راحته بې دلبره مړ شویمه زه په ژوندانه له بېلتانه خوږېږې مې خوږه یاره بڼه له بېلتانه رنځورې مې دې سترګې رنځور زړه له بېلتانه خوږېږې مې خوږه یاره بڼه له بېلتانه بېګا مې د لالې تصویر ته دومره چیغې کړې بېګا مې د لالې تصویر ته دومره چیغې کړې پر ستونې تېروی نشم اوبه له بېلتانه خوږېږې مې خوږه یاره بڼه له بېلتانه رنځورې مې دې سترګې رنځور زړه له بېلتانه خوږېږې مې خوږه یاره بڼه له بېلتانه ایتا کله خواږه خواږه یاران د زړه بایللي ایتا کله خواږه خواږه یاران د زړه بایللي پر زړه باندې دردمن یې کله ته له بېلتانه خوږېږې مې خوږه یاره بڼه له بېلتانه رنځورې مې دې سترګې رنځور زړه له بېلتانه خوږېږې مې خوږه یاره بڼه له بېلتانه له دغه زړ زبېښلي رنګ دې جار شمه لاليه له دغه زړ زبېښلي رنګ دې جار شمه لاليه وخت جار عمر مات یې لکه ښه له بېلتانه خوږېږې مې خوږه یاره بڼه له بېلتانه رنځورې مې دې سترګې رنځور زړه له بېلتانه خوږېږې مې خوږه یاره بڼه له بېلتانه. ډېره مننه پکتیاوال صاحب. واقعا چې په شعر کې یو ډول خوند او بل د غږ خواږه دې ډېر زیات و. په دې هیله چې درانه لیدونکو هم ترې خوند اخیستی وي او شاعرانه مینه یې خړوبه شوي.
له خلکو څه غواړي پکتیوال صاحب چې تو پالي او که هنر دی مثلا شاعري دی؟ نو تر ډېره حده پورې د شاعر د قوي کېدلو لپاره پکار ده چې خلک هغه تشویق کړي، هنر یې تشویق کړي. او لکه څنګه هڅول، لکه څنګه مو هڅوي؟ مخکې یو خو د بهیرونو خبره ده چې مثلا باید په هیواد کې یا مثلا په ولایتونو کې بهیرونه ډیر شي، ځوانان ورته وهڅول شي. لکه څنګه وهڅوي؟ مثلا دوی ته تشویقي ناستې جوړې کړي، دوی وهڅوي، دوی وهڅوي او که د دوی هنر دغه کړي ستاینه وکړي چې ښه دی مثلا راتلونکي ته شاعر لا زړه دې ته ښه کولی شي، هغه مطالعه وکړي او شعر یې د پخوا پرتله لکه مثلا سړی چې کله لومړی شعر لیکي یو څه خاموالی لري، ورو ورو که شعر ته شاعر لا وهڅول شي نو کیدلی شي چې هغه نه په راتلونکي کې داسې یو شاعر جوړ شي چې زموږ ټولنه خو پرېږده د نورو ټولنو ادبیات ورته ګوته په غاښ شي. نو پکار ده چې شاعر تشویق کړي او دغه د لا پرمختګ لپاره د هغوی ملګري، دوستان همدا ډول خلک دا کار وکړي چې دوی یو ډول تشویق کړي، ادبي بهیرونه ورته برابر کړي او د دوی خپل هغه نظرونه پکې واخیستل سي. د دوی نظرو ته پر کتو باندې باید دوی تشویق کړي. شاعري په کم فورم کې کوي؟ مثلا ډیر ځوان شاعران چې کله شاعري پیل کوي موږ چې پوښتلي دي یا موږ چې تر کوم حده خبر یو هغوی ډیر غزل لیکي. لامل یې څه شی دی؟ که څه هم غزل د شاعرۍ په برخه کې اسان فورم نه دی ځکه د بیتونو شمیر معلوم دی، قافیه هم لري. نو لامل یې څه شی دی چې ډیری ځوان شاعران لومړی چې کله راځي دې ډګر ته نو لومړی په غزل کې قلم چلوي؟ منیب صاحب ما تر ډېره حده پورې کار غزل ته کړی دی، خوښېږي مې چې غزل ولیکم ځکه د غزل هر یو بیت ځان ته پاچا دی. د غزل په هر یو بیت کې بېلابېل موضوعات راخیستل کېږي، نو ځکه غزل تر ډېره حده پورې شاعران غزل ته کار کړی ده او لا کار ورته کوي. نو زما هم خوښېږي چې غزل ولیکم او لیکلي مو هم دي غزلې. ستا په اند یعنی شاعران لا باید غزل ته لا نور ډیر کار هم وکړي که نه د شعر په نورو جوړښتونو کې یا نورو فورمونو کې کار وکړي؟ لکه مثلا آزاد نظم دی، کاپیوال نظم دی، موږ آزاد شعر دی، نورې برخې هم لرو. یوازې هم دا د غزل چوکاټ راونیسي همدې کې لا نور ډیر کار وکړي که نه د شاعرۍ یا د شعر نورو برخو ته هم کار وکړي؟ نو منیب صاحب هغه د شاعر په خپل شوق پورې اړه لري، څوک له غزل سره شوق لري، څوک له نظم سره، څوک له نثر سره. نو په کار ته باید د شاعري په هر فورم کې شاعر کار وکړي. یو غزل نه ده مهم چې غزل ته کار وکړي، باید د شاعري په هر فورم کې دوی کار وکړي. شعر په ژبه باندې څومره اغیز لري؟ ځکه چې شعر د ادب برخه ده او نو کله چې شعر یو څوک لیکي البته هغې سره به ادبیات پرمختګ کوي. ستا په اند شعر په ادبیاتو څومره اغیز لري؟ نو شعر خو په ادبیاتو ډېر اغیز لري. مثال یو لوستونکی چې د شاعر یو شعر لولي نو د هغه ذوق شاعرانه وي نو تاثیر ډېر پرې کوي، ځکه شاعرانو په شعر او یا غزل کې ډېر څه ټومبلي وي، هر بیت جلا جلا خوند لري. نو دوی چې هر کله شعر لولي نو دوی هم یو اړخ یو طرف ته بیایي، یو خیال غوندې یا د الهام پرې راځي، نو د یو خیال طرف ته یا د الهام طرف ته بیایي. تا د الهام یادونه وکړله. شعر الهام دی او ځینې خلک مثلا وایي چې شعر کله چې مثلا نور شعرونه موږ ولولو مطالعه کو شعر لیکو که نه ریاضت وکړو مطالعه وکړو او ځینې وایي الهام دی. ستا په اند باندې شعر الهام دی او که نه موږ که هڅه وکړو شعر لیکلی شو؟ منیب صاحب په دې برخه کې د مختلفو شاعرانو مختلف نظرونه دي، چا الهام بللی، چا خیال بللی، چا اراده بللی. نو ستا په اند باندې څه شی دی؟ نو تر ډېره حده پورې اراده ده. زه هر کله اراده وکړم نو الهام خپله ځان حاضر کړي، نو اراده به ورته وایو، خیال به ورته وایو، نو او الهام اراده یو خیال ده مثال. او که نه ډېر شاعران چې د هغوی په خبره د هغوی په وینا باندې چې ځینې په دې نظر دي چې شعر الهام دی، ځکه الهام دی وایي چې ډېر په ادبیاتو کې یا په نورو برخو کې ډېر تکړه خلک دي خو هغوی شعر نشي لیکلی. که چېرته شعر په هڅه وی د هغوی په خبره
که چېرته شعر په هڅه وي هغه خو ډېر تکړه دي ولې شعر نشي لیکلی. ځینې بیا وایي چې شعر دغه ده که موږ شعرونه ولولو هڅه وکړو لیکلی شو. یا هغوی لا دغه شی دی دلیل هغوی بیا دا دلیل وایي چې تاسې وګورئ هغه څوک چې شاعر چې هغه مطالعه نه لري هغه شعر البته کمزوری وي او هغه څوک چې مطالعه لري د هغه شعر څه شي پوخي. د هغوی دلیل دا دی چې شعر مثلا څه شی دی الهام نه دی. خو ځینې بیا نور یو بل نظر هم لري هغه وایي چې کله چې تا ته لومړی بیت راځي دا الهام دی دا نور خو ته د دغه بیت نه جوړوي که نه نو الهام نه دی. نو دا ټولنیز علوم دی هر څوک نظر لري ستا په اند باندې چې شعر ته چې کله اراده وکړي بیا شعر لیکي. نو منیب صاحب شاعري خو د الله تعالی له طرفه یې ورکړې ده نو بیا ورپسې الهام هم ده. نو بیا چې هر کله یو غزل یا یو شعر ته اراده وکړي نو الهام خپله ځان حاضروي او یو خیال داسې مثال یو چېرته یو دردونکې صحنه یا د یو خوشحالي یو محفل وي نو په دغه د یا د درد په حالت کې سړی ډېر غمجن سي نو یو داسې غمجن شعر ولیکي یا د خوشحالۍ نه متاثره سي نو د خوشحالۍ په باب باندې یو څه ولیکي نو همدا به لاملونه وي. نو که خوښه دی د خپرونې په دې برخه کې درنه یو شعر اورو. زړونه خوشحال وو زړونه خوشحال وو خو خوښۍ زما تر زړه رانغلې زړونه خوشحال وو خو خوښۍ زما تر زړه رانغلې انقلاب ختم شو هر څوک راغله خو ته رانغلې دا به د کوم یو ځواني مرګ د ناوکۍ اواز وي دا به د کوم یو ځواني مرګ د ناوکۍ اواز وي ته ورته غوږ ونیسه چغې د یوه وره رانغلې او ستا د بېلتون غږ چې تر ما پورې راورسېده ستا د بېلتون غږ چې تر ما پورې راورسېده یاره ګونګ پاتې شوم خبرې مې په خوله رانغلې او ما درته ټوله شپه په ویښه باندې تېره کړله ما ویل چې رابسې خو هېڅ تر لمر خاطر رانغلې و عمري نن شپه به ښه په آرام خوب وکړمه که چېرته زړه کې د اشنا له بېلتانه رانغلې ډېره مننه عمري صاحب. واقعا په غزل کې یو درد پروت و او یو نوی خیال پکې و. ډېره مننه. تمه او هیله دا ده چې د درنو لیدونکو د خوښې وړ ګرځېدلی او د زړه مینه یې پرې ماته کړي. لومړنۍ او وروستۍ شاعري کله چې تا په پیل کې شاعري کوله او وروستۍ یعنې په ټوله کې اوسنۍ شاعري دي د شکل له لحاظه او د پورم وبخه د موضوع له لحاظه سره څه توپیر لري څومره توپیر لري؟ نو منیب صاحب زما مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري ترمنځ ډېر یو توپیر ده ځکه چې شاعر ویلي وایي چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. شاعري ډېر یو لوی دریاب دی هر څومره وړاندې پکې ځې نو نوي جوهر او نوي غمي پکې موندل کیږي. نو ځکه زما د مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري ترمنځ توپیر ډېر دی. شعر کوم شاعران لولي؟ د چا شعر لولي؟ تر ډېره حده پورې دلته ډېر ښه شاعران شتون لري په افغانستان کې یا د پښتنو په ټولنه کې. نو کاروان صاحب ده، بسمیل صاحب ده، تړاو صاحب ده، ورپسې مفتون صاحب، ډېر ښه شاعران. نو هغه هر چا په ذوق پورې اړه لري، څوک یو شاعر مطالعه کوي، څوک بل شاعر مطالعه کوي، نو د هغوی په ذوق پورې اړه لري. شاعري دي له چا اغېزمنه ده؟ سړی خو ډېر شاعران د ډېرو شاعرانو شعرونه لولي، مثلا د 5 یا مثلا 15 شاعرانو، صحیح ده؟ ستا شاعري له کوم شاعر اغېزمنه ده؟ نو منیب صاحب شاعر چېرته د یو چا شاعر لولي نو چې په شعر کې یو پند یو خوند پروت وي نو خامخا دغه شعر څخه متاثره کیږي. نو د پښتنو په ټولنه کې شاعران ډېر ښه شاعران ماشاءالله شتون لري. مثال مخکې مې یادونه وکړه، کاروان صاحب ده، تړاو صاحب ده، ورپسې بسمیل صاحب، مفتون صاحب، سیدرمل صاحب، نو ډېر شاعران شتون لري. نو موږ چې چېرته یو داسې غزل وګورو او ویلولو نو چې په هغې کې یو رنګ پروت وي، یو خوند، یو پند پکې پروت وي، نو موږ ډېر ترې متاثره کیږو. او د کاروان صاحب له شعرونو خامخا ډېر متاثره کیږو ځکه چې ډېر ښه شعرونه لیکي.
په لومړیو کې چې کله شاعري پیل کړه داسې فکر د کولو چې زه به یو وخت کې داسې مثلا په راډیوګانو کې په ټلویزیونونو کې او زما به د شعر په زرګونه مینوال به زه د شعر ولرم، داسې فکر د کولو کله چې د لومړی شاعري پیل کړه؟ نو منیب صاحب داسې فکر ما نه درلود چې زه به دومره مثال شاعري کې پرمختګ وکړم. نو خاص هغه د زړه درد و چې موږ په شاعري کې رانغښت او هغه دردونه موږ په شعر کې رانغښتل، نو هغه د زړه ګیلې یا د زړه تسلي به مې پې کوله، نو د زړه ګیلې به مو ختمولې. نو دومره فکر هم نه و کړی چې موږ به تر دې ځایه پورې رسېږو. له خپل شعره کله چې شعر ولیکي له خپل شعره دې کله خوند اخیستی؟ لکه مثلا ډیری وخت ډیر شاعران وایي چې موږ شاعري یا شعرونه د شاعر د بچیانو په څیر دي، ټول په هغه ګران دي. یو څوک وایي که تاسې غواړئ چې شاعر درنه خفه نه شي د هغه د شعر په اړه خبرې مه کوئ چې مثلا شعر یې داسې دی. آیا کله چې د شعر لیکلی دی له کوم شعر دې ډېر خوند اخیستی دی؟ نو کوم حالات کې چې سړی ډېر دردمن شي نو یو داسې شعر ولیکي چې په هغې کې ډېر یو درد پروت وي، نو دا یو د خیال نړۍ ته بوځي. نو وروسته چې له شعر وروسته چې هر کله هغه بېرته خپل غزل یا شعر لولي نو خامخا څه نه څه خوند ترې اخیستل کېږي یا مثال سړی دردېږي. نو دا یې وجه ده. تر اوسه دې کومه شعري ټولګه چاپ شوې ده او که چیرې چاپ نه وي د چاپ تابعه یې لري؟ نو تر اوسه پورې نه ده چاپ شوې او شعرونه مو هم ډېر لیکلي دي. نو څومره شعرونه به دې لیکلي؟ تقریبا زیات شعرونه مې لیکلي، شپږ کاله کې شاعري شروع کړې ده. نو تر دې دمه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي او اراده مو کړې ده یو وخت کې انشاءالله خامخا به ده. یوازې په دغه شاعري کې دې یوازې د غزل فورم ته ډېره پاملرنه کړې که نه د شاعرۍ نور فورمونه هم پکې شته؟ نه نور فورمونه هم پکې شته، نظم ده او ورپسې حمدونه دي، رباعیانې دي او نعتونه دي او حماسي ترانې دي. په کوم وخت کې ډېر ښه شعر لیکي؟ ځینې خلک وایي مثلا زه د درد په وخت کې ښه شعر لیکم، ځینې بیا وایي د خوشحالۍ په وخت کې لیکم، ځینې وایي د ورځې لیکم، ځینې وایي چې ځان ته شم یوازې شم بیا شعر لیکم. ته یې په کوم وخت کې شعر لیکلی شي؟ نو چې کله یو شاعر یو دردناکه صحنه وویني یا د یو خوشحالي محفل وویني نو خامخا له دوی دواړو نه متاثره کېږي. نو زه تر ډېره حده پورې د یو دردونکي حالات وینم نو غواړم چې یو شعر ولیکم او شعر بیا په تنهایي کې ډېر ښه لیکل کېږي. ځان ته یې تنها یا د شپې 1 بجې 2 بجې نو په دغه حالاتو کې شعر ډېر ښه لیکل کېږي ځکه دماغ هم ارام وي او ورپسې تنهایي و ځان ته نو خامخا دغه وخت کې شعر ښه لیکل کېږي. او کله چې سړی یوازې په د یو څه په اړه فکر هم ښه کولی شي نو هماغه که د شعر په اړه فکر وکړي اراده وکړي نو ښه شعر هم لیکلی شي. ډېره مننه. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د یو شعر اورو. موږ له هر چا سره وهلی دی ټټر په نره، موږ د هر چا سره موږ له هر چا سره وهلی دی ټټر په نره، پر ګونډو کړی مو دی هر غربي لښکر په نره. ډېر عالي. یو ځل بیا. موږ له هر چا سره وهلی دی ټټر په نره، پر ګونډو کړی مو دی هر غربي لښکر په نره. د هېواد پښو ته مو د هر مغروره سر ښکته کړ، د هېواد پښو ته مو د هر مغروره سر ښکته کړ، وړی روغ نه ده چې چا راوړی سر په نره. او د مجاهد دغه یو څو صفات مې ډېر خوښېږي، د مجاهد دغه یو څو صفات مې ډېر خوښېږي، خو یې د نر دریځ د نر وکړي خبر په نره. ډېر عالي دی. دوی دې د ښځو په شان نه کوي د جنګ خبرې، میدان معلوم دی یاره میدان ته دې شي نر په نره. او دا دی لښکر یې د نړۍ ټول طاقتونه مات کړل، دا دی لښکر یې د نړۍ ټول طاقتونه مات کړل، بنسټ یې ایښی دی ملا محمد عمر په نره. او ای پکتیاوال عمر مونږه همیشه پاللی، ای عمري ای پکتیاوال عمر مونږه همیشه پاللی، منبر په نره جنگ په نره او دفتر په نره، منبر په نره جنگ په نره او دفتر په نره. ډېره مننه. په وروستیو کې د ټولنې ته او شاعرانو ته څه پیغام دی؟ نو ټولنې ته هم دا پیغام دی چې شاعران دې وهڅوي تشویق دې کړي، د دوی د تشویق لپاره دې کار وکړي. او شاعرانو ته مې دا پیغام ده چې دوی د شاعران مطالعه کړي، مطالعه دې زیاته کړي، کتابونه دې مطالعه کړي او یو داسې څه دې ولیکي چې هم د دې ولس په ګټه وي او هم د دې نظام په ګټه وي، له عباسیاتو دې تېر سي. ډېره مننه عمري پکتیاوال صاحب چې له لرې پکتیا راغلي او زموږ بلنه دې ومنله او د شعر تجربې دې درنو لیدونکو سره شریکې کړي.
منیب صاحب له تاسو هم مننه کوو چې موږ ته د څراغ په ادبي خپرونه کې ځای راکړو او وخت مو راکړو. د څراغ ادبي خپرونې درنو مینوالو، زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه چې عمري پکتیاوال سره مو د شعر په اړه خبرې وکړي. تر بیا خپرونې چې زه بهار علي منیب د یو بل شاعر سره ستاسې کوربتوب ته راځم، تر هغې مو په لوی الله سپارم ښې شېبې هره شېبه مو له مینې او ښکلا ډک.